د هوا په سړېدو سره په کابل ښار کې د لیلامي توکو د پیر او پلور بازار تود شوی. دا د کابل ښار د سینمای پامیر سیمه ده چې تر ډیره پکې د لیلامي توکو پیر او پلور ترسره کیږي. دلته ګڼ شمېر خلک په دې ساړه ژمي کې د زړو جامو او وسایلو د پیرلو په موخه راځي، هغه چې د قیمتي توکو د اخیستلو توان نه لري. عام خلک وایي د پخوا په پرتله اقتصادي وضعیت کمزوری شوی او مجبور دي چې د خپل کورنۍ لپاره لیلامي لباسونه وپیری. دیگه نظر به دکان‌ها اینجا خوب است، یک ذره ارزان‌تر است، اقتصاد مردم ضعیف است و از توان خرید نو نداره، من از اینجا خریداری میکنه. دلته د لیلامیو هر اخیستونکي د خپل کورنۍ لپاره د خوښې وړ لباسونو په لټه بوخت وي، ځکه قیمتي ټیټ او کیفیتي ښه دی. نسبت به اقتصاد مردم یاری میکنه دیگه، چیزی کم بازم اقتصاد ضعیفی هم است. خب همین بازار هم بازار گرم است، کنه لیلامی همین شرایطی امروزی ایجاب میکنه که همین کنه لیلامی بگیریم. ما لیلامي پلورونکي د دغه کالیو د بیو ټیټوالی او ښه کیفیت د دغه توکو د بازار د ښه کېدو لامل ګڼي. دوی وایي هغه جامې چې په نورو هیوادونو کې یو ځل کارول شوي وي، بیا یې دوی په ډیره کمه بیه د افغانستان په بازارونو کې پلوري. اموالی هست که از کوریا میآید، از چین میآید، در پاکستان از پاکستان میآید اینجا و اینجا باز عمده هست، پرچون هم هست که ما پرچون میفروشیم، این گات میاریم، گات های مختلف هست، زنانه مردانه، قیمت های مختلف هست. بلخوا ډاکټران سپارښتنه کوي چې د جلدي ناروغیو د مخنیوي لپاره باید د لیلامیو هر ډول لباسونه له اغوستلو مخکې په ګرمو اوبو ومینځل شي، لمر ته واچول شي، تر څو د جلدي ناروغیو د خپرېدو مخنیوی وشي.